السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو داسې کوډ در وښیم که چیرې تاسو دغه کوډ د هر چا په موبایل کې ووایئ نو بیا به تاسې وکولی سئ چې د دغه کوډ په ذریعه سره د هغه د وټساپ ټوله ډیټا ورهیک کړئ. خو دوستانو دغه وټساپ ته هر رقم لاک ورلګولی وي که ګیلري ته لاک ورلګولی وي خو بیا به هم تاسې وکولی سئ چې د ده د وټساپ ټوله ډیټا ورهیک کړئ او ټوله ډیټا یې وګورئ. نو ډېر پټ کوډ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګوره دوستانو، کله چې تاسو له خپل ملګري چا له بل چا څخه موبایل واخلئ نو کله چې تاسو د دې په موبایل کې وټساپ خلاصوئ نو د دې په موبایل کې وټساپ نه خلاصیږي. دوی په خپل موبایل کې وټساپ ته لاک ورلګولی وي یا بله طریقه ورسره کړې وي خو تاسو د دې د وټساپ ډیټا نسئ کتلی. نو راځو زه اوس تاسو ته یو کوډ درښیم چې د هغه کوډ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د دې د وټساپ ټوله ډیټا وګورئ. که هر رقم لاک په خپل موبایل کې وټساپ ته لګولی وي، که هر رقم په هره طریقه باندې هغه ډیټا پټه کړې وي خو تاسو به د دغه کوډ په ذریعه سره وکولی سئ چې د دې د وټساپ ټوله ډیټا وګورئ. نو د هغه کوډ والو لپاره به تاسو سمپله د دې په موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي نو زه کروم براوزر خلاصوم او دا کوم کوډ زه تاسو درښیم دغه کوډ بغیر انټرنیټ هم کار کوي. نو ګوره زه راځم دلته ستاسو له مخه ډیټا اپوم، ډیټا مې بنده کړه، یعنې دا کوډ چې دی دا بغیر انټرنیټ هم کار کوي. نو سمپله به تاسو په موبایل کې براوزر خلاص کړئ او سرچ ته به راسئ. په سرچ کې به اوس تاسو هغه کوډ ولیکئ. هغه کوډ د ګوره فایل کولن بیا درې وارې به سلیش ولیکئ، اس ډي کارډ سلیش بیا به دلته ولیکئ وټساپ. دغه کوډ د ګوره فایل بیا کولن درې وارې سلیش اس ډي کارډ سلیش وټساپ. کله چې تاسو دغه کوډ کې ولیکئ لاندې ګو بټن ده، په دغه ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو پخپله کتلی سئ چې د ده د موبایل وټساپ ډیټا به دلته راسي. ګوره ده خو به هلته لاک ورلګولی یا به پټه کړې وي هغه ډیټا، ګوره هغه ډیټا دلته راغله. نو اوس ګوره دلته تاسو کتلی سئ شیرډ فولډر راغلی، بیک اپ یعنې د دس کوم د وټساپ بیک اپ یې ښیي هغه ډیټا دلته تاسو کتلی سئ. په میډیاس کله تاسو کلیک وکړئ ګوره دلته تاسو تصویران، ویډیوګانې، خبرې هغه ټول ګوره تاسو دلته کتلی سئ. اډیوګانې، دغه رقم ډاکومنټس، ایمیجز کې تاسو تصویران کتلی سئ. پروفایل فوټوز کې ګوره تاسو د وټساپ پروفایل تصویران کتلی سئ. دغه رقم ګوره لاندې وټساپ سټیکرز، د وټساپ ویډیو، وټساپ وایس نوټ، کوم وایس میسیجز د لوی چا سره کړي هغه تاسو دلته کتلی سئ. مثال ګوره ما په وټساپ ایمیجز باندې کلیک وکړئ، دلته اوس تصویران تاسو ته راوړی وي. نو هر څومره تصویران چې دته چا ورلېږلي وي هغه په سینډ کې ګوره هغه دلته راځي په ریسیوټ کې، او داسې چاته لیږلي هغه بیا ګوره دلته په سینډ فولډر کې راځي. نو سمپله ګوره په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، ګوره هغه تصویر به تاسو ته دلته ښکاره سي. نو د دغه کوډ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هر چا د وټساپ ډیټا ورهیکولی سئ، د وټساپ ډیټا یې کتلی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.